السلام علیکم. السلام علیکم. څنګه حالات ښه دي؟ دا څه خرڅه؟ سپیلنی خرڅه. سپیلنی په 100 روپے ګړې را. په 100 روپے. په 100 روپے. ته چروته دا خرڅه نستام پلار یارو. پلار ګرده بیمار دی، ورونه مې درې نه دوړه دي، مشه دی بیمار دی، سر کې راک دوست کار مار نشي کوله. په کور مو کرای دی. پلار دې بیمار دی. اجا ګرده بیمار دی. مشرو دې بیمار دی. دا کار دې بل څوک هم نشته کور کې. دا څومره دي دا چې راغشتي دا څومره دي؟ دا څومره دي دا سپیلنی دي که څه دي؟ دا به ټول د سوی؟ دا دیرش ګېډې یو ګېډې به څو ده؟ په 100 روپے. ها لومبې قرال دا ټول راکړه دې ګاډي کې راکېده. دا ټول راواله دا ټول راواله دې ګاډي کې کېده. دا خو نه زو اخلم او دا خو راواله دیرش ګېډې دي که نه؟ او ټولې راواله کېده خو دې کې کېده بس دا دې کې کېده ښکته کېده. نور درکم ماته مې د خبره دا ده چې تاسو رقم دي ټول راکړه ټول د نو ځاله یو خو به ته فارغ هم شي او اوزګاره به هم شي بس کور ته به ځې ټول لا واچوه ختمې شوې. زه وایم زما خورې داسې وګڼه زه خپل رور یم لکه چې رور دې مخامخ ناسي زه یم چې ته د دې په ځای په دې روډ ولاړې دې په ځای کور کې داسې یو کار روان کې د منیارې چې داسې یو کار وي چې تاله مطلب چې ته زما په خپل شوق دی چې کور کې کار کوم خو دومره پیسې نه بچ کېږي. خو دې کې 1500 روپے بس ګټم صرف د کور هغه په کوم دې کې دومره پیسې نه بچ کېږي. د کور هغه چې تک مې روانه هغه منیاري تا به تاسو سوچ کړی چې څومره پیسې چې هغه په وشي یا باغې ما 15 دک دوه په لګي بس. بیا به کور کې ته د نن ناس خپل منیاري سره بخر کوي بیا به ورته نه روزي نو چې زماره د خور وي چې زړه ضرور د مخامخ ناس دی نو ساده رو بس دا یو ارمان نشي پوره کولی چې ته کور کې ځان خپل د منیاري چې تاسو چې 15,000 روپۍ دا شماره ده سودی کله څه شماره نه پېږم ته کنه پوهېږې دا کور یې زه راته وایم دا 50,000 روپۍ دي په دې پیسو باندې به لاړه شي او خو ښکلې ځان سره بیبې کې ورته بوی وی دا راله یو رور راکړی چې دې باندې اختر را روان دي نو د منیارې سامان پې وړه پروژه کې ټول ګاونډ کې به دې پته ولګي چې دې خور مې منیارې سره وړي دي په ټول زنانه هم دله راځي او په دې سره به چې کوم دي کاروبار ښکلي وچلېږي. زما خورې زه نه غواړم چې ته په دې روډونو باندې ګرځې او روزګار کې زه غواړم چې ته د ښځو په منځ کې روزګار وکړې خپل کور کې به ځان ته سامان راوړې او ټولې زنانه به له راځي او به زما خور به مشري چې بچا دیړه غواړي خرڅوه چې بچا دیړه غواړي بس اړه خرڅوه به ما صحیح ده. او بیبي ته به ووایې دا مې ورور راغلی وه بیبي خو رشته که نه ورته به وایې ورور مې راغلی و هغه راته ووایي چې کور کې دله روزګار روانوم نو په دقسې به کې او نن لاړه شه بس اوس خو د چوټي شوه که نه نن لاړه شه او بیبي ځان سره یې که چې کوم ځای نه سامان وړي او ته ویل 15,000 که نه په دې ښکلې سامانونه کېږي او په ښه ښکلې منیاره چې کوم ورس یې ټول پرې وړه او کور کې کښېنه کور کې خرڅوه صحیح ده. اجازت دې راته خوشحاله که خفه ډېر زیات خوشحاله یم.